عمرو بن امیہ دومری رضی الله تعالی عنہ دا ساعی رسول الله لقب لري. ساعی رسول الله، ساعی جاسوس ته وایي، دا د نبی علیه الصلاة والسلام جاسوس. او د دومره سخته جاسوسي به کوله چې د ده د جاسوسۍ قصې سړی ووري مستقل تاریخ پې لیکلی کېږي. ما یو ځل اراده کړې وه چې د عمرو بن امیہ دومري تاریخ لیکم چې د څه ناشنا جاسوسیانې کړي. دا د همس خاریه چې ونیولې شوه نو په دې کې د هرقل باچا چیف آرمی سټاف هغه ونیول شو. چې هغه ونیول شو نو دا لوی درستیزو د 2.5 لاکه فوجیانو سره گرفتار شو. دی چې ونیول شه بیا د ایمان راوړه. واقعه مې درته تېره کړې وه چې نبي علیه السلام په خوب کې ورته کلمه ویلې وه. نو خالد بن ولید رضی الله عنه مازدیګر کې ورته دعوت ورکړه، ایمان یې رانه وړه، په عربۍ هم نه پوهېد. سبایي ټیم دی چې دی د جیلخانې دا دروازه ټکوي. پیرداران رالل، صحابه څه وایي؟ وی حضرت خالد راته راوغواړئ. خالد بن ولید چې راغی د یوقینا لوی درستیز د هرقل چې و د هغه سترګو نه اوښکې ځي وژاړي، په عربۍ خبرې کوي. هغه ورته وي بېګا خو تا ته عربي نه وه یاده، دا چا در زده کړه؟ وی دا قصه داسې وه چې بېګا د شپې ما عیسی علیه السلام په خوب کې ولید او هغه سره یو ډېر ښایسته سړی بل و. ما ورته وویل چې ته عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر یې، مونږ نصرانیان یو. د محمد مصطفی صحابه راغلي دي په هره خاریه چې مونږ سره جنګ دی غالب مونږ مغلوب یو. ته مونږ ته دعا ولې نه کوې او زمونږ امداد ولې نه کوې؟ نو عیسی علیه السلام راته خوب کې وویل زه ستاسو امداد نه کوم، تاسو زما دین خراب کړی. او دا بل ښایسته انسان چې ورسره و ده ته یې ګوته ونیوه چې زه د ده د امتیانو ته دعا هم کوم او مدد هم ورسره کوم، تاسو څه نه کوم. ما وی دا څوک دی؟ وی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ما ورته خوب کې وویل چې د ده نبوت باله ومنم چې ما ته خوله کې لاړې راکړي او زما عربي زده شي. نو وی دې خوب کې راته په خوله کې لاړې راکړې او زه چې سهار راپاڅېدم ټول عربي مې زده وه او په خوب کې مې د هغه په لاس باندې ایمان راوړی، یوقینا د شپې ایمان راوړی. خو دا اوس لوی درستیز دی د هرقل باچا او هرقل د نیمې دنیا بادشاه و. نو خالد بن ولید ته یې وویل که تاسو په ما اعتماد کوئ نو زه ګورې وړوکی سړی نه یم، ډېر غټ سړی یم. راځئ چې یو فریب او چل جوړ کو او دا قسطنطنیه او دا انطاکیه دا به درته ټوله فتحه کم، خو که تاسو ما سره مشوره کوئ او په ما اعتماد کوئ. وی څه مشوره ده؟ وی مشوره دا ده چې داسې به وکړو چې دې انطاکیې ته یو پل لګېدلی د اوسپنې پل جسر الحدید ورته وایي. د دې نه اخوا هرقل دی، د ده زوی قسطنطنین نومیږي، قسطنطنیه کې دی. دې ځای کې 410 پهلوانان د دې پل په دې سر ولاړ دي او 400 په هغه سر ولاړ چې د دې 400 پهلوانانو وژل او د دې پل نه تېرېدل دا ډېر مشکل کار. نو تاسو به داسې وکئ چې ما سره به یو لشل نور فوجیان هم خوشې کوي پاسونو او موږ به مخکې یو، تاسو به خطایي د غشو ګزارونه کوئ او موږ به په منډه یو. چې هلته ورسېږو نه خو ما پیژني، زما وردي م واپس ما ته راکئ، زما سم ما ته پرېږدئ، اب ما ته سلوډونه وکړي زه به ننوځم. کله چې واپس دغه عهده ما ته راکولی شوه نو زه به د فوج مشر یم چې څه کوم هغه کولی شم. ابو عبیده بن جراح نه منله، هغه امیرالمؤمنین و دلته. وی دا دوکه کوي موږ سره. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی چې یاره دا یوه مشوره زما ومنه خیر ده. د بېګانۍ ژړا ته چې زه ګورم دا قلبي مؤمن دی او دا کار کې دا کامیابیږي، خوشې که. نو دې وخت کې حضرت درار بن یزور دوی دا انطاکیې ته نږدې شوي هم دي، دشته کې پراته دي. درار بن یزور د 100 مجاهدینو اسونو والا ګزمه کوي. د انطاکیې نه ورباندې د دې پل نه لښکرې راووتې او دا 100 واړه صحابه بندیان کړ. درار بن یزور هم پکې بندي شو. د هغه صحابي و چې تاسو ته ما قصه بیان کړه چې دی لنډغر و، هغه قمیص به یې نه اچو، دی هم بندي شو. خالد بن ولید په ده ډېر خفه و. یو قنا مخکې دی او یو 120 کسان ورسره دي او شا د خوا نه صحابه پې خطایي ګزارونه کوي. هغه پل ته چې ورسېدل هغې ورته سلوډونه ووهل او لارې ورکړه. دې کې 15 ورځې وتلې وې
هرقل ورته وایي چې ما ته چا ووي چې تا ایمان راوړی دی؟ نو ده ورته وي چې ما د خولې کلمه نه وی ویلې، نو نن به زه تا ته ژوندی راغلی وی، دا خو زما چلو، په دې مې ځان راورسو. هرقل هغه دعوه هغه عذر ومنه، واپس یې فیصله وکړه چې لوی درستیز به واپس همدا یو قنا وي. نو بیا ضرار بن عذر قیصر روم وی چې دا ما ته لږ راولی، د ده ما نوم اورېدلی دی. چا ورته وی سړی ډېر زړور دی، ګورې وژنې دي همدلته هم په زولنو یې وتړی بیا راولې، کلک کلک یې په پړو وتړه. او هرقل وی چې 100 فوجیان تکړه راولئ، دا داسې خوشا کې ودروئ، بیا راته ضرار بن عذر وښایي. زه صرف ګورم چې دا څنګه سړی دی. د روسیې نه هم پهلوانان به ولي و ده وژلي وو. د لر لر چې چا به چېرته پهلوان یاد کا، باچا ته به یې پیسې ورکړې، را به یې وستلو د مقابلې ته. ابه چې جنګ کې مخامخ راغی، ضرار بن عذر به مردار کړی و. نو نوم یې ډېر زیات تللی و. نو لاسونه او خپې زولنې هر څه ورته وتړل او راغی مخامخ یې ودرو، قمیص یې نشته دی. هرقل باچا ورته خبرې کوي، نو دی ورته وایي چې بادشاه اوس خو زه بندي یم، تاسو ما نه پوښتنې کوئ، نو په دې حال پوښتنې خو نه کېږي، ما خو لږ خوشې کوي. وی نه ته بیا ګزار کې، وی خیر دی په لاس کې او په خپو کې راته واچوئ، خو زه یې ډېر روان تړلی یم، دومره سخت یې تړلی و چې تکلیف کې و. او تاسو خپل فوجیان ودروئ که نه، زه به خالي لاس یم، زه به څه وکړم؟ چې ښه یې خوشې که. وی په زړه دې څه دي؟ وی په زړه مې دا خبره ده چې موږ ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي و چې کله کافر سره تاسو مخامخ شوئ نو دعوت د ایمان ورکوئ، نو تا ته دعوت در کوم چې ایمان راوړه. نو هغه وخندل، زولنو کې پروت دی، ما ته دعوت راکوي. وی ښه دویمه دا ده چې موږ ته بیا ټکس راکوه، عن ید وهم صاغرون، په ټیټه کونه یې راکوه، ښه داسې په ذلیله باندې. هغه بیا وخندل او د غصې نه فوجیانو ته وایي دا داسې سپکې خبرې کوي، تاسو ورته ګورئ. په یو دم باندې په ضرار بن عذر باندې 100 د تورو ګزارونه وشو، ډېر سخت زخمي شو. یو قنا را مخې ته شو، بادشاه ته یو خبره کوم یې څه؟ وی د ده قدر تاسو نه پېژنئ، زه یې پېژنم چې دا څوک دی، او د ده په وژلو کې ستاسو ګټه څه شی ده؟ دا خو دومره لوی سړی دی، که ستا یو لوی زوی دې بندي شي که نه او په دې تبادله کوي، نو حضرت خالد یې بدلوي در سره. دا خو ډېر د کار سړی دی. وی ښه مشوره دې وکړه، دا بوځه چېرته هسپتال کې ښایسته علاج یې وکړه. اسباب برابر شو، ضرار بن عذر باندې دوایي شروع شوه، یو میاشت کې دننه راغه، خدای تعالی هغه زخمونو صحت بېرته برابر. په دې کې اوس یو قنا اندازه ګوري چې زه اوس په څه شکل باندې دا جسر حدید دا پهلوانان بدل کړم، دا ډېر خطرناک دی. نو په دې منځ کې سینو خبره مې د ضرار بن عذر کوله، نو هره شپه به ضرار بن عذر په ټوپ باندې کېناسته او د دې سین نه به راپورې وته، او یو قنا به یو ځای معلوم کړی و، هغلته به یې خط ورته ورکړه او حالات د دې ځای به یې بېرته ورکړه ورته. نو د ټول انتاکي جاسوسي چې وه دا ضرار بن عذر کوله. په دې کې قیصر روم دا فیصله وکړه چې د انتاکي د جسر الحدید یمین او میمنه اړخ چې دی او زما نیم فوجیان 10 لاکه دا د یو قنا د قومندې د لاندې وي. او رومي صغرا باچا راغی، یو قنا ته یې وویل چې زما ستا ډېر جنګونه تېر شوي، خو اوس ته د مسلمانانو مقابله کې زه امداد ته راغلی یم، ما ځان سره 7 لاکه فوج راوستی دی. نو د دې جسر حدید دا چپ اړخ چې و دا یې د رومي صغرا باچا ته ورکړ. یو قنا حیران دی چې دا نیم اړخ خو ما سره قومنده کې دی، خو چې دا نیم اړخ به څه چل کومه. نو راغی قیصر روم ته یې وویل چې ما ته داسې اطلاع را رسېدلې ده چې دا 800 پهلوانان د جسر الحدید چې دي دی پیسې خوړلې مسلمانانو نه، او دا خلک خرج شوي دي. سبا به په دې پول خلک راپورې وتي، بیا ګوره د مسلمانانو دې خوا مقابله تاسو نشئ کولی. اوس یې که بدلومه ته خفه کېږي که نه بدلومه، مسله ده ما ته. قیصر روم ورته وي چې دا ټول لرې که زولنې ورته واچو جیلخانه کې واچو، بندیان یې ټول جیلخانه کې واچول. چې وای چول نو خپل رای موافق کسان چې د قومندې د لاندې و 400 په یو سر ودرول، 400 په بل ودرول، پول خو خپل شو. خدای تعالی اسباب برابرول د رومي صغرا بادشاه ته په خوب کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورغلی دی او په خوب کې د رومي صغرا بادشاه ته دعوت ورکړی. چې د خوب را پاسېدلې کلمه یې ویلې ده او په سترګو یې اوښکې جاري دي جاړي. اوس حیران دی چې زه خو یوازې دا کار نشم کولی چې د دې میمنې دا قومندان به څوک چې دا مې لیدلی وی او دعوت مې ورکړی وی که چې ته ایمان راوړی وی
نو په شریکه به انطاکیه فتح شوی نو د دې جسر حدید پر یخی اړخ کې رومي صغرا بادشاه دی او د شپې یوازې را پورې وتی دی هغه کلک ونیو وی دې اړخ کې تا ته اجازت نشته دلته څه کوې وی مړ مې نه کې زه د رومي صغرا بادشاه یم بس هسې ما د اندازه لټوله دا پول نوم مې اورېدلی او دا پول مې کته خدای تعالی یو قنا ته د ایمان په وجه فراست ورکړی هغه پې پوه شو هغه ورته زه در باندې پوه یم تا ایمان راوړی دی او ما نه مه یېرېږه ایمان مام راوړی دی او تام راوړی دی خو دومره وکړه چې حال راته ووایه رومي صغرا بادشاه ورته ما بیګا خوب لیدلی ما ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې دعوت را کړی دی او که تا ایمان راوړی نو ظلم مه کوه راځه چې ملګري شو نیمه انطاکیه ما سره ده نیمه تا سره د قیصر څه کولی شي نو یې ښه صبر وکړه چې د شپې ما ته هغه جاسوس راځي زه اطلاع ورکړمه نو د عمرو بن امیه دومري د شپې په ټوپ راپورې وته او ده ورته دا ټول حالات بیان کړ هغه چې راپورې وته وې څنګه رالې وی ابو عبیده بن جراح بیګا خوب کتلې رسول الله مبارک ورته وی چې د رومي صغرا باچا ته مې دعوت ورکړی ایمان راوړی دی خفه کېږم لنډ وخت کې به دا خاریه فتح شي نو زه یې راولېږلم چې ته یو قنا ته ووایه چې ته خبرې که نه د رومي صغرا باچا سره د رابطه شوې که نه هغه ایمان راوړی دی نو دې صحنه کې د رومي صغرا باچا ناست دی هغه ورته وایي دا د رومي صغرا بادشاه دی ما سره یې اوس خبره خلاصه کړه او سبا په دومره ټیم باندې به تاسو په جسر الحدید باندې راشئ هغلته چې کم فوجین دي زما خپل خلک دي نو بغیر د جنگ نه خدای تعالی انطاکیه فتح کړه او قیصر روم چې و د بحر په غاړه یو محل لرلو په هغې کې پروت و چې خبر شو چې راننوته مجاهدین هغې ځینه کشتۍ کې سور شو قسطنطنیې ته وتښتېدم نو جاسوسي خو صحابو کې هم شوې ده کړي دي داسې کارونه خو دغه عهدې په ځای نورې عهدې د تعلیم و تربیې په دې کې د دین ډېر کار کیږي د اوقاف دې کې ډېر د دین کار کیږي اکثر زمونږ احناف وروڼه چې کله هغه د موقع وخت راشي که نه ولسوالي ولایت پسې بیا مړی او هغه د کار دغه چې دی نو هغه تېنه بیا نور خلک اغیار لاسته راوړي نه تعلیم و تربیه لاسته راوړل پکار دي او اوقاف دا په ملک کې د دې نه د دین د خدمت دپاره بهترین عهدې نورې نشته دی چې اوقاف د لاسته راله مساجد ستا شو منبرونه ستا شو هغلته به ته د ښایسته عقیدې شرپسند ملا به پکې نه پرېږدې او د احناف علما به پکې مقرر کړي نو دا به تا دپاره ډېر د خدمت یو موقع او چانس وي او دغه شانته د تعلیم و تربیې چې مدارس به ستا لاسته راشي سکولونه به د لاسته راشي نو د دین خدمت که کوئ ما ته دا بهترین موقع ښکارېږي ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دې نه کوي بعضې د بعضو ایحب احدکم آیا خوښ ګڼي یو کس تاسې یاکل لحم اخیه میتا چې اخوري غوښه د رور خپل په هلکان د ده کې چې مړ وي تشبیح ورکړه د غیبت د دې سره چې سړی د مسلمان رور غوښه خوري او دا په عالم مثال کې تمثیل هم داسې دی لکه